بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن غواړو چې په SPSS کې زده کړو څرنګه کولای سو چې په SPSS کې ویریبلز جوړ کړو. ما یو سیمپل درکړی دی چې یو د سنگل ریسپانس لپاره دی چې سنگل جواب ورکول کیږي او یو د ملټیپل ریسپانس لپاره دی چې د دې نه وروسته به مثال حل کړو. کوډ بک پر ویریبلز with single response چې دی هغه په دې شکل دی چې نوموړی ټیبل تاسو ویني همدغه ټیبل داسې درکوي. دا غواړو موږ په SPSS کې څه کړو جوړ کړو چې ID راکړې ده جنډر سموکینګ ایج marital status او جاب سټیسفیکشن سکیل. د دې لپاره خپل کوډینګ ورکړی دی. دا کوډینګ څه کوو ورته کوو. نو راځو موږ اول ساته SPSS ته دی به هم کم کو SPSS کې براسي اول ویریبل ویو ته ویریبل ویو چې کلیک کړئ دلته درکړی دی اول ID لاندې درکړی دی پسې ټوله جنډر جنډر وروسته سموکینګ marital سپیس په نور کوي. یو شی یاد کړئ چې په لیبل کې په دې لیبل کې تاسو کولی شئ سپیس ورکړئ دلته نور کوي marital status دا سره job satisfaction. ID عموما چې د string تاسو ته مختي ولې چې string نشي کېدلی ځکه چې ID عموما چې د numeric ته نمبر باندې راځي. اوکې وهي gender چې د کچېرې تاسو درکړی وي چې مثال کوډینګ درکړی دی نو تاسو باید numeric انتخاب کوډینګ نو بیا چې کوی string انتخابوي numeric. سموکینګ څرنګه چې دلته هم کوډینګ درکړی دی تاسو ته نو دا به هم numeric انتخابوي. marital status تاسو درکړی دی ایج مور اچول دی ایج به هم دلته ورواچو ایج بلکې چې numeric دی already او marital status یې هم کوډینګ درکړی دی دا به هم numeric کی تاسو اتوماتیک توګه هم خپل پر نومریک باندې ولاړ وي. بعد لاغنه جاب سټیسفیکشن هم نومریک دی ټول. لیبل کوم لیبلونه چې تاسو دلته اضافه معلومات ورکړي دا کولای شي دلته هم ورواچوي په تاسو پر اړه لري چې د خپل ریسرچ د اسانتیا لپاره. او میجر چې دی ID چې د عموما سکیل دی سکیل کولای نشي بخښه غواړو اورډینلی ځکه په دې خاطر چې رانک order دی اول دوهم دریم په دې شکل. جنډر عموما صفر یو میل یا به فیمیل وي یا به میل وي اورلپ نشته پکې کې په دې خاطر نومینل ورته انتخابو. لیکن سموکینګ چې دی هغه تاسو درکړی دی چې نو یاستي عیني شکل کې نومینل ځکه یوې کوي دا کولای شي تاسو اورډینل هم کې چې ما تاسو ته ویلې ځکه چې کوم چې سموکینګ کوي دا هغه هیلث پارت چې دی ضعیف وي تر نن سموکینګ پرسن هم نومینل کولای شي هم اورډینل کولای شي. there is no matter in this part. او marital status چې دی تاسو درکړی دی سنگل in a relationship complicated هر یو چور کوي هغه تاسو ورکړي اورډینل ځکه دا اورډینل په لیول کې دی. او جاب سټیسفیکشن مثال ډیر خوشاله لږ خوشاله اورډینل. او ایج سکیل دی ځکه چې هر نمبر ځان ته مختلف وي. او ویټ غواړي چې څومره قدر راسي ډیسیملز نه غواړم چې بیخي راسي پکې کې د عدد نه وروسته چې کوم صفرونه راځي ضرورت نشته ورته. ویلیوز اوس ګور ایج ته ویلیو نور کول کېږي ID ده لیکن جنډر دی ویلیو لري ځکه دلته موږ ویلي دي جنډر چې 0 is equal to 1 so 0 is equal to male add 1 is equal to female. دا رقم ډیکوډینګ کېږي تاسو اوکې وهي. سموکینګ ته هم درکړی دی همدا لاندې راځي دلته 0 is equal to no 1 is equal to yes اوکې وهي. marital status کې درکړی دی څو کنډیشن دي نمبر 1 single number 2 number 3 complicated number 4 married number 5 divorced oh yeah separated number 6 widowed. شپږ پارټي ورکړي دي شپږ اپشنل دي په دې کې اوکې وهي. لاندې جاب سټیسفیکشن کې عیني شان راځي نمبر 1 strongly disagree number 2 disagree number 3 neither agree nor
disagree. Number 4, agree. Number 5, strongly agree. پنځه سکیل باندې دا هم سوي دي او ایج خو تاسو ته معلوم دي چې هغه ویلیو څه ضرورت نه لري نه ورکوو نور هم دا اپشن هم داسې پرېږدو پر دې حال باندې راغلی اوس دا موږ چې شو ریسپانس موږ ته راغلی موږ کولی شو په آی ډي کې نمبر ور واچوې 1 2 3 4 5 6 آی ډي نمبر دې ور واچوې جینډر ته تورې نسې لیکلی په دې ځای کې ځکه چې موږ هلته کوډینګ ورکړی دی وایي فیمیل دی که میل دی په دې شکل که چیرې غواړې چې د نومریکس ته واړې نو ته باید صرف څه کې 1 یا 0 1 یا 0 1 1 1 0 0 1 0 د دې مراد څه دی 1 0 ځکه چې دا ټوله کوډینګ دی یعنی 0 معنا میل او 1 معنا فیمیل دلته د دې اپشن باندې چې کلیک کوئ په ټول باکس کې تا ته خپله وایي چې د دې کوډ معنا څه ده نو دا به اسانتیا رامنځته کوي تاسو ته په انالیسس کې عین شان کې جاب سټیسفیکشن کې موږ د یو څخه تر 5 ورکړي وه فرضاً همدغه نمبرونه زه غواړم ورکم اوس تاسې وګورئ دې نمبرونو ته که موږ واړو هر یو جدا خپل ځان ته معنا لري چې هر نمبر چې دی ځان ته خپله معنا لري نو دې ته وایي څه کوډینګ کول په سنګل ریسپانس باندې بیرته ویریبل ویوز ته راځو تاسې لاندې راځي دلته موږ غواړو وګورو چې مور دین ون ریسپانس په کوم شکل کې چې موږ د دې کوډ بک کې د دې کوډینګ ترسره کړو تاسې دلته وګورئ چې د بیله غټ کړم Variable new question the takir چې مثال please rank the following in order of importance from 1 to 5 where 1 is very important and 5 is less important. Question درکې atmosphere, speed of service, convenient parking, cleanliness and friendliness of staff. په یو کوېشن کې هر یو ځان د جدا جدا خپله کوېشن دی او هر کوېشن لپاره لیکلی دی چې د یو مراد very important دی extremely important او 5 چې دی هغه less important دی نو د هغه شکل په دې توګه جوړیږي چې هر یو ته په جدا کالم ورکوې چې لکه verb atmosphere how important is atmosphere اول extremely important دی 5 لیکټ سکیل باندې جوړوي چې پر 5 برخو تقسیم وي عین شان دا 5 صورت چې دلته غوښتي دي دې ته وایي code book for variables with more than one response چې په SPSS کې ځینې وخت داسې کوېشنیر هم درته راځي نو ته به هر یو ته جدا 5 آپشن ورکوې کوډینګ ویلیوز کې دا سره کوم کو دا موږ راځو دلته بیا هم داسې وایو atmosphere لاندې service speed parking cleanliness friendliness اوس دلته چې دی هر یو په نومریکس دی ټولو ته کوډینګ سوی دی نو په دې خاطر د دې په دې باندې کار نه لرو چې دا فرضاً یو شی یاد لري چې دلته د آرډر په حساب سوی دی چې مثال ډیر امپورټنټ او لیس امپورټنټ دی ځکه نو په دې خاطر آرډینل ورته استعمالیږي نومریکس باندې راس نه وهئ آرډینل دلته څه کوئ اټموسفیر ته انتخابوئ او همدغه کاپي کوئ داسې کافي ټوله سلیکټ کوئ او کنټرول وی وي چې په اسانۍ سره وسی وخت هم کم سي نور راځي ویلیوز ته چې امپورټنس دی په دې ځای کې راځي دلته ویلیو ورکوئ 1 is equal to extremely عیني لکه تیر غوندې چې مو وکړ ځکه همدغه جزء ډېر مهم دی چې باید پر ځای کړل سي 3 important for slightly less important اوکې وهئ همدا کاپي کوئ ټوله سلیکټ کوئ ټولو ته همداسې راځي اوس تاسې وګورئ دا مو کاپي کړله هغو ته مو سکیل خپل انتخاب کړ اوس که زه غواړم اټموسفیر ته انتخاب کړم 2 3 ځکه ما دلته ای بي سی د ای حرف کړی د چیز ته کې خپله ټوله په کوډ درته راوړي هر څه نمبر چې تاسو ورکړی دی د هغه نمبر په حساب باندې شي کېږي تاسو ته راځي نو دې ته وایي د دې ویریبلز موږ په کومه توګه غواړو چې ور واچو بیا که غواړئ چې مثال موږ وګورو د دې کوډینګ معنا څه ده څنګه موږ ته ښکاره کېږي فرضاً زه غواړم چې جنډر معلوم کړم او جنډر د فرضاً د فرینډلینس سره معلومه کړم نو کلیک کوم ما ته خپله ټیبل راکوي چې میل چې دونه دي فیمیل دونه دي دومره قدر ویلیو مس ده هر څه چې کوي تا ته ښکاره کوي میل او فیمیل دې ته وایي چې غواړې موږ
ټول کوېشن چې راکړل شوی وي هغه غواړو په کوډینګ واړو او بیا له هغه څخه د کوډینګ معنا په دې شکل سره راوباسو. نو دا د نن ورځې درس و چې څرنګه کولی شو موږ غواړو ویریبلز یو د سنګل ریسپانس او بل مور دین ون ریسپانس په SPSS کې داخل کړو او د هغه لپاره میجرمنټ او ویلیوز جوړ کړو.